سلامونه، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د یوې ټولنې د بهبود لپاره اقتصاد ډېر اړین دی او د ټولنې د ارتقا او پرمختګ لپاره ځوانانو ته ډېره اړتیا ده. نو موږ نن په دې بحث کوو چې کوچني کاروبارونه څنګه شروع کولی سي، یو ځوان څنګه خپل ژوند جوړ کړي، څنګه دوی خپل کاروبارونه را شروع کړي. عموم کې چې یو څوک غواړي چې کاروبار ته راشي، کاروبار وکړي، خپل اقتصادي جریان سم کړي، دریو پوښتنو ته باید دا ځواب ولري. لومړی مسله څه کاروبار باید وکړم. پس کې موږ درې برخې لرو. یوه ټولنه ده، په ټولنه کې کم کاروبار ته ضرورت ډېر دی. دومره برخه د مسلکي توب ته چې هغه د زده کړو په اساس باندې رامنځته کېږي. که یو څوک په یوه برخه کې زده کړه ولري، دی کولی شي چې په مسلکي لحاظ باندې یو کاروبار رامنځته کړي. درېیمه خبره د ذوق او د علاقې ده. په کومه برخه کې چې دی ذوق لري، دی علاقه لري، د همغه ذوق په اساس باندې دی کولی شي چې یو کاروبار رامنځته کړي، هغه کاروبار له ابتدایي سټپ نه شروع کړي او دی مخته لاړ شي. دا کاروبار چې زه کوم دا د څه لپاره ده؟ زما ټارګټ کوم کسټمرز دي؟ هغه خلک چې هغه زما په شان دي، زما هغه خلک ټارګټ دي، یا هغه خلک چې هغوی له نورو سره مرسته کړې وه، هغه خلک زما ټارګټ دي. درېیمه مسله چې مهمه ده هغه دا ده چې څنګه کاروبار به زه څنګه شروع کوم. د زما کاروبار به په آنلاین ډول باندې به وي که په افلاین ډول باندې؟ فعلا چې موږ روان استو، موږ فقط ځوانان لپاره اوس فعلا لګیا کار کوو. زموږ مسؤلیت دا ده چې ځوانان باید یو چېرته ورسېږي. یو ځوان که چېرته غواړي خپل هدف ته ورسېږي، د دنیا کې دا داسې ژوند دی چې اړین شی اقتصاد دی. که خپل پلار یې، که ورور یې، تر یو څه اندازه پورې به تا سپورټ کړي، صحیح ده، تا سره به وي، تا به یو حد ته ورسوي. خو د تل لپاره دا نشي کېدی. زه اوس خپله د خپل سپورټ لپاره خپله کار کوم. لنډ لنډ کارونه دي، دومره سرمایه نه غواړي، له خپل کورنۍ سره وغږېږي. لکه لنډ ځان لپاره یو وړکۍ غرفه سره شروع کړي. زه د ملګري حساب درته وکړم، هغې کرکټ کوو، هغې هم داسې مشکلات وو. نو ما سره مشوره وکړه، زه چې وکړم. ما ورته ویلې ما موبایل کې د 100 روپۍ درسره دي، هغه ویل چې 3000 روپۍ راسره شته. ما ورته ویلې ما ځان ته ایزلور سیستم فعال کړه. بیا چې دا یو 3000 روپۍ باندې ځان ته ایزلور سیستم فعال کړه، هغې کې ورو ورو ګټه تقریبا دومره حد ورسېده چې اوس د 25,000 پورې دغه لري، کاروبار لري، دا سیستم لري ځان ته. انسان چې دا یو بل ته ضرورت لري، یو بل مشوره ته ضرورت لري، ځکه الله تعالی په قرآن کریم کې موږ ته ویلي وامرهم شورا بینهم، تاسو خپل کې مشوره وکړئ پر کار کې. نو ملګری دا خو پوهېږي چې دا کار ما ته تاوان لري یا نه لري تاوان، نو چې بل سره مشوره وکړي په هغې کې بیا برکت وي، الله تعالی پکې برکت اچوي. خپل تجارت ما د 1500 افغانۍ څخه شروع کړی ده. البته داسې شروع کړی مې ده چې د ننګرهار څخه راغلم کابل ته، بیا آنلاین پیجونه هم جوړ کړل. د هغې له طریقه موږ فروشات ترسره کوو. هغه ملګري چې بیا بیکاره ول او د بیکارۍ څخه ځورېدل، هغوی هم را دعوه کړل چې دغه شرکت کې موږ کار کوو، بدون له دې څخه چلا شو، موږ هلته خپله پیسې بندي کوو یا پیسې ونه لرو. د صفر څخه موږ دغه تجارت شروع کړله. اوس الحمدلله په سلګونه ځوانان موږ سره په کار بوخت دي. په دغه بخش کې د افغانستان په 13 ولایاتو کې نږدې تر 120 نمایندګانې لرو فعال، او په صلاحات په زرګونه ځوانان موږ سره په دغه سیستم کې کار کوي. حد اقل د 3-4 افغانۍ نه نیولې تر $1000 $1500 $2000 پورې ځوانان دي چې هغوی عایدات لري دغه بخش څخه. زه خپله د خیرخوا مارکیټ کې دلته سیفټي ولمه، نو ما به هم کار کوو سره، هم به کرکټ کوو. والا خامخا مشکلات خو زیات وله، خو بیا به هم ځان ورته هغه کوو، عیاروو. وخت ناوخته څه به مالته بهانه وکړله چې دلته، نو ځان مې طریقه به مې ورته جوړه کړله، ځکه چې کرکټ سره د موږ بې اندازې زیات شوق. انشاءالله د ما هیله دا ده چې د افغانستان په استازیتوب باندې د یو نړیوال لوبغاړی سمه او خپل هیوادوالو ته خوشحالۍ ور په برخه کړمه. نو دا مې په ژوند کې یو لوی ارمان ده. معمولا یو ځوان باید که هغه د کرکټ برخه یې که د ژوند په چارو کې باید ځان ته یو هدف وټاکي، باید یو هدف وټاکي او د همغې په ترتیب هغه مخته لاړ سي. هغه مثال که کرکټ اوس موږ خپله څه کالې ما ځان ته یو هدف ټاکلی او د کرکټ برخه کې چې هغه مخکې دې نه چې موږ انډر 17 میچونه شروع سي، ما ځان ته هدف ټاکل زه به دا میچونه کابل په سطحه ټاپ کوم. نو په هماغه هدف پسې زه لاړم ترتیب سره، نو هغه شی ما ترلاسه کړو او د کابل په سطحه د خدای په فضل کرم سره زه ټاپ راغلم، اول سلم. معمولا ته چې کله
غواړئ چې کامیابي ترلاسه کړي یا خپل هدف ته ځان ورسوي باید هارډ ورک ورته وکړي خولې توی کې باید که فزیک فټنس ته خپل پام وساتئ. یو کار مو کله مثلا زړه کې راتاو شي د هر څه نه مخکې د هغې د موفق کولو دپاره د هغې د مخته وړلو دپاره د پیشرفت دپاره تر څه نه مهم د مونږ ذهن ده. یعنی که مونږ فکر وکړو دغه یو کار چې مونږ کله ذهن کې تصور کړو او هغه په یو کامیاب نتیجه هغې ته وګورو نو هغه بدون د شک چې هغه کار کامیابیږي. نو د بزنس د کامیابولو دپاره تر ټولو نه ښه طریقه ده چې اول خپل ذهن ور تیار وکړو. نو تر ټولو نه مهمه خبره ده چې په یو قوي باور باندې یو کار شروع کړو او د هغې دپاره یو ښه پالیسي او یو ښه پلان ولرو. که مثلا یو بزنس مونږ کوچک هم شروع کوو ډېر وړوکی بزنس وي د هغې دپاره مونږ باید 3 پلانه ولرو چې پلان A ورته وایي، پلان B ورته وایي، پلان C ورته وایي. په هغې صورت کې چې په پلان A کې ته د خطر سره مخ کېږې د تا پلان B څه شی ده؟ ته واقعا آماده دې ته یې چې ته د دغې خطر سره مخ کېږې، ته بیرته د منیجمنت د کار څنګه راسموي. نو دغه په یوه بزنس کې ډېر مهم ټکي دي. شمس محترم، هر جوان در زندگیش مشکلات مختلفی را سپری کرده. تا وقتی که مشکلات در زندگیت سپری نکنی هیچ وقت یعنی کامیابی و با مو هدف و آرزوی مرامی که داری نمیرسی. فقط مصروف کاروبار خود هستیم، مصروف مطالعه هستیم، میخوایم کار بکنیم، رشد بکنیم. یعنی ما هم به بیمارای خود خدمت کرده میتونیم، هم به کسانی که کار میپالن و میخواین کار بکنن ما یک زمینی کار برشان ساختیمشان که فعلا خوشبختانه که بیش از 7000 نفر ما زمینی کار برشان مرکز ما ساخته. امروز خودم تقریبا بیش از 100 نفر تیم دارم در افغانستان و خارج از افغانستان و خودم یک نمایندگی که فعلا فعال در چلستون دارم منطقه آقلی شمس و یک تیم که ما بیش از 30 نفر در ولایت کنر دارم. خودم باعث ازی شدیم که امروز کارآفرین شوم با صدها نفر دیگر. تلاش خودش باعث موفقیت ما میشه. ما در هر عرصه زندگی باید تلاش کنیم. ما اگر هدفی که در زندگی خود داریم، رویایی که داریم، بدون تلاش نمیرسیم. اگر ما ساکت باشیم و هدف داشته باشیم تا که تلاش نکنیم، زحمت نکشیم، هیچ وقت به هدف خود نمیرسیم. کله چې موږ د امازون په اړه باندې بحث کوو د 1990 کال کې امازون یو کتابخانه نه شروع شو. مګر هم تاسو نن امازون وګورئ چې د نړۍ تر ټولو غټه کمپنۍ ده. لومړی مسله دا ده چې کله موږ غواړو په بازار کې په مارکیټ کې پاتې شو نو موږ به د وخت له غوښتنو سره ځان عیارو. یو دومره مسله دا ده چې موږ به د مارکیټ جاج اخلو، د سالم رقابت باندې لګي. د مارکیټ جاج به موږ اخلو چې په مارکیټ کې حالت څنګه دی، کوم توکو ته د خلکو تقاضا ډیره ده، ډیماند زیات دی، خلک کم توکي غواړي، په کم کوالټي باندې غواړي. دا مسله. دریمه مسله د سالم رقابت لپاره هغه مارکیټینګ ریسرچ کې د پر پرسن منتلی هغه عاید دی چې مثلا دغه ساحې ته چې زه دا توکي لیږم دلته د خلکو د عاید سطح په کومه اندازه ده. بله مهمه خبره دا ده چې کاروباري پوهه باید وي. کاروباري پوهه باید وي. هر کاروبار چې هغه د پوهې په اساس باندې رامنځته شوی وي په هغې کې سالم رقابتونه رامنځته کېږي. ناسالم رقابتونه چې دي هغه معمولا د ناسالمو افکارو زېږنده وي. یو خبره چې زه ځوانانو ته یادونه وکړم هغه دا ده همدلته هر کاروبار چې دوی غواړي رامنځته کړي نو دوی د یو کار وکړي. هغه دا ده چې په هر کاروبار کې چې دوی ته د ګټې د ترلاسه کولو لارې چارې معلومې وي همدغه کاروبار بهترین ده. د 2013 نه تر اوسه پورې زه لګیم خپل فامیل سپورټ کوم تر طریق نه که د اکاډمي که بل آنلاین بزنس هم فعلا زه درس هم وایم او بیرته خپل آنلاین بزنس هم کوم. تیر ورځ ما خپل یو ورور سره زه غږېدم، هغه ویل چې ولا مثلا فلانکی دا خبرې کولې او ما ویل ګوره که چیرې موږ د خلکو خبرو پسې ګرځېدی اوس به مو ژوند نه وای کړی. که چیرې موږ د دې په ځای د خلکو خبرو ته توجه وکړو ولې لاړ نه شو هغه خپل مثبت نکات لا پرمختللی هغې فامیلو ته هغې دوستانو ته چې د دې په ځای که مونږ ووایو چې مثلا یو شخص یې نشي کولی او دا ورته ووایو چې ته کولی شي ځکه انسان دې شي ته ضرورت لري. دی د کار کله چې تجارت شروع کوي په دې وخت کې دی ډېرو شیانو ته ضرورت لري
چې دا یې باید واوري، دا یې باید سپورټ شي، دا یې باید انرژي واخلي. کله که د انرژي نه وي، دا یې انګېزه ونه لري، نو دا یې په هغې کاروبار کې ناکام کیږي. زما هیله دا ده چې ټول هغه تجاران چې هغوی د بزنس په برخه کې کار کوي خپلې کاروباري پوهې د وخت له غوښتنو سره عیارې کړي، چې هغه سوء تفاهمات چې دي هغه له منځه لاړ شي، او هغه خدمات چې هغه ته د خلکو اړتیا ده هغه په ښه او منظم شکل باندې د خلکو تر لاسونو کورونو پورې ورسیږي.